دا هغه پښتانه مظاهرچیان دي چې له قبایلو او نورو سیمو اسلام آباد ته روان دي. دوی له حکومته د ماینونو ختمولو، د قبایلو غیب کړل شوو ځوانانو موندلو او پولیس مقابله کې د نقیب الله مسعود د وژنې په کیس کې انصاف غواړي. د 30 کلن نقیب الله مسعود د ماډلینګ شوق درلود، خو پولیسو د طالبانو سره په اړیکو تورن کو او په کراچۍ کې یې وواژه. د هغه لپاره انصاف غوښتونکي وایي دا جعلي پولیس مقابله وه. دغه پولیسو مشر د ملیر SSP راو انور وو. پولیسو له نوموړي څخه د تحقیقاتو کوښښ کړی، خو د هغه ځایګی نه دی معلوم. د مسعود پلار نقیب الله مسعود د نورو مظاهرچیانو ترڅنګ احتجاج کوي. پنځل کروڑه خلک و هر کورته نقیب الله ننوځي، دا د موږ ځای چې د هر نقیب الله په سر لوړ شو، دا شهید امر نه دی. په ماورای عدالت قتلونو، اندېښنو او پوښتنو راپورته کېدو وروسته د سند حکومت وایي د جعلي پولیس مقابلو مخنیوي لپاره کار کوي او راو انور بنیسي. د سند حکومت په دې اړه اندېښنې لري. موږ کوشش کوو چې د مخنیوي لپاره یو قانون جوړ کړو. بلخوا اسلام آباد کې په درنا بوخت مظاهرچیان وایي د نقیب مسعود وژنه کې انصافي غوښتنه ده. دوی غواړي چې حکومت له قبایلي سیمو ماینونه پاکي او هغه ځوانان یې ورپیدا کړي چې غیب کړل شوي دي.